ګڼئ نیک عملونه پکې وکړئ او د همدغو نیکو عملونو په وسیله له الله رب العزت څخه د خیر امید وکړئ او تل د الله له قهر او غضب څخه وویریږئ ځکه څه چې په موږ را روان دي او څه چې په موږ باندې تیریږي په هغو کې د ښو امید نشو کولی بلکې دا ورځې به غنیمت ګڼو دا لحظې به غنیمت ګڼو په دې کې به نیک عملونه کوو تر څو چې الله رب العزت زموږ راضي شي او الله د خپل د قهر او د غضب نه موږ او تاسو وساتي همدارنګه درنو اوریدونکو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي نو یوه علامه پکې دا ښیي چې یوه ډله به تل په حق ولاړه وي د مشکات حدیث دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله به ویل زما په امت کې به تل یوه داسې ډله وي چې هغه به تل او په هر حال کې د الله رب العزت په حکم ټینګه ولاړه وي دوی به د مرګ تر ورځې پورې په خپل حال پاتې وي د چا مخالفت او عدم معاونت به ورته هیڅ ډول نقصان ونه رسوي مطلب دا چې دوی به د دې پروا نه کوي چې له دوی سره د زمانې د خلکو رویه او کړنه څنګه ده او د زمانې خلک له دوی سره موافق دي او مخالف دي بلکې تل به دوی کوشش کوي چې د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند وي که څوک مخالفت کوي یا څوک موافقت کوي د دې پروا نه لري بلکې د هغو یوازینی موخه او یوازینی هدف به دا وي چې الله رب العزت د خپل ځان نه څنګه راضي کړي نن ورځ ځینې داسې کسان شته دی چې کله د الله رب العزت دین طرف ته د بلنې کار شروع کړي که خلک په هغه باندې مختلف نومونه کیدي یا د هغه مخالفت ته راپاڅي نو زر تر زره د خپل کار ته د اختتام او د پای ټکی ږدي نه داسې مه کوه مه ناهیلی کیږه مه مایوسه کیږه ته د الله رب العزت دین طرف ته خلک رابله ستا یوازینی هدف او یوازینی موخه دې د الله رب العزت رضا وي که ټوله دنیا ستا مخالف هم شي تا ته به ضرر در ونه رسوي او که ټوله دنیا ستا موافقه هم شي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي نو فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې یوه ډله به تل په حق ولاړه وي او اوس الحمدلله هم شته په دویم حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې به تر قیامته پورې یوه ډله وي چې له هغوی سره به د الله لخوا مرسته کیږي نو څوک چې له دوی سره نه ملګري کیږي دوی ته به هیڅ زیان ونشي رسولی ځکه هغو سره د رب مرسته ده هغو سره د الله مرسته ده که څوک ملګرتیا هم ونه کړي نو د هغو مخالفت هم نشي کولی چې هغو ته کم زیان یا هغو ته کم تکلیف ورسوي د بیهقي په یو روایت کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې امت په آخره کې به داسې خلک وي چې هغوی ته به همغه اجر ورکول کیږي کوم چې د دوی نه وړاندې خلکو ته ورکول کیده هغوی به په نیکیو امر کوي او له بدیو به منع کوي او له هغو خلکو سره به جنګ کوي څوک چې فتنې پیدا کوي یا هغوی په فتنو کې ښکیل وي او فتنې خپروي هغو سره به مبارزه کوي او هغو سره به جنګ کوي همدارنګه د ابو داود حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت دې امت ته د هرو 100 کالو وروسته داسې یو کس رالیږي کوم چې د الله رب العزت دین نوی او تازه کوي د الله رب العزت دغه وعده هم د نورو وعدو په څیر پوره کیدله او تل به پوره کیږي
که چیرې له اول څخه حق پالونکي او په حق باندې محکم پاتې کیدونکي نه وی نو فتنه پالو، معتزله مبتدعینو او بدعتیانو به او همدارنګه د دروغو د نبوت دعوت کوونکو له حدیثو نه منکرو او د قرآن کریم نوو تفسیر جوړونکو به دغه دین بدل کړی وی. خو الحمدلله فقها، محدثین او علما تل په دغه اسلامي ټولنه کې ول او لا هم د الله رب العزت شکر دی شته دی او د دې بدعتیانو او د فتنه پالو او د ظالمانو مقابله کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې قرآن به د معاش وسیله وګرځولی شي، یعنی د دنیا وسیله به وګرځولی شي. د بیهقي حدیث دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د قرآن کریم تلاوت کوو او له موږ سره په مجلس کې د ښاري عربانو پرته د اطرافو عربان او نور غیر عرب خلک هم موجود ول. په دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ مجلس ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قرآن لولئ، تاسو ټول سم تلاوت کوئ، ډیر ژر به داسې خلک راشي چې هغوی به قرآن لکه د غشي په څیر سیده برابر کړي، یعنی د حرفونو د زور او زیر شد او مد به ښه خیال ساتي، خو د قرآن لوستلو څخه به د هغوی مقصد دنیا ګټل وي او دغه تلاوت به ورته د آخرت لپاره هیڅ ګټه ورنه کړي. په یو بل روایت کې راغلی چې دا حدیث په مشکات کې موجود دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وروسته به ډیر ژر داسې خلک راشي چې هغوی به قرآن د سندرو او نوحه ویلو په څیر په ښکلو آوازونو سره وایي او قرآن به د هغوی له حلق نه لاندې نه کیوځي. دغه تلاوت به د قبولیت تر درجې ونه رسیږي، د ژبې په سر به وایي او له ستوني څخه به لاندې نه کیوځي. د هغو قرآن لوستونکو او د هغو خلکو چې د دې تلاوت اوري او خوشحالیږي زړونه به له فتنو نه ډک وي. دغه حال دی درنو اوریدونکو، نن یې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې فضل وکړي. نن سبا همدغه حال دی. څوک چې په جماعتونو کې قرآن لولي نو سوال به پرې کوي، راشي هلته درته یو ساعت تقریر وکړي، د قرآن کریم آیتونه ولولي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ولولي، خو په پای کې به د قرآن په لوستلو باندې سوال کوي. بل څه به هدف او بل څه به موخه نه وي. داسې کسانو ته په جماعتونو کې وخت مه ورکوئ چې قرآن یې د دنیا د ټولولو وسیله ګرځولی وي. همدارنګه په دریمه او څلوېښتمه کې د قرآن لوستلو له امله خلک خپل عزت لوړول غواړي. د مړي په قبر تر 40 ورځو پورې د قرآن لوستلو اجره اخیستل کیږي. په ځینې ځایونو کې دا رواجونه شته. په تراویحو کې د قرآن د ختم په صورت کې خپله خیټه چلول کیږي. دې ته ورته په نورو ځایونو کې ختمونو کولو کې هم روپۍ اخیستل کیږي. د قرآن د مخارجو، د قرآن د حروفو د صفاتو ښه خیال ساتل کیږي، مګر په قرآن پوهیدلو او عمل کولو څخه ټول لري. تاسو به وینئ چې 11 میاشتې لمنځونه قضا کړي، ګیره لنډه کړي یا ګیره ورښیي، روزي ترلاسه کړي، خو کله چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو په جای نماز باندې ورپرېوځي، په سجدو به شروع وکړي او قرآن ته به غوږ ونیسي او یا به یې خلکو ته وایي. خو کله چې د روژې مبارکه میاشت تیره شي بیا به هغه بېنمازي وي، هغه سود او هغه حرام به وي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. زموږ فقهاو، زموږ علماو لیکلي دي، په ځانګړې توګه علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې هغه قاری د قرآن چې د خوراک لپاره یا د پیسو لپاره قرآن لولي، هغه لپاره کم اجر او ثواب نشته.
نو کله چې د هغه لپاره اجر و ثواب نشته دی نو بل چا لپاره به څنګه دا ایصال د ثواب وکړي چې هغه ته ثواب ورولېږي. نو زما د درنو قاریانو نه، د علماو نه، د طلباو نه دا هیله ده کم ځای کې چې تاسو د قرآن ختم ته ځئ، ستاسو یوازینی هدف دې د الله رب العزت رضا وي، نه د هغه پیسې د ستاسو هدف او مقصد وي او نه د هغه خوراک د ستاسو مقصد او هدف وي، بلکې د الله رب العزت رضا د خپل هدف او مقصد وګرځوئ تر څو چې الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي. د دې نه وروسته که تاسو چاسو ته ثواب بخی چې الله رب العزت هغه هم ورسوي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې د قیامت علامې بیانوي نو د هغو علامو نه یو علامه دا ده چې د محمد رسول الله د احادیثو نه به انکار وکړی شي. خلک به د رسول الله احادیث نه مني. مشکات حدیث دی. حضرت مقدام بن معدی کروب رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خبر اوسئ یقینا چې ماته د الله رب العزت له طرفه قرآن راکول شوی دی او د قرآن په څیر نور احکام هم الله رب العزت ماته راکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خبر اوسئ داسې زمانه به راشي چې موړخیټی انسان به په خپل آرامګاه کې ناست وي او وایي به چې بس تا ته قرآن بسنه کوي، په دې کې چې کومو شیانو ته حلال ویل شوي هغه حلال ګڼه او کومو شیانو ته چې حرام ویل شوي دي هغه حرام ګڼه، احادیثو ته اړتیا نشته. د هغه خبرې دي چې د ځینې ظالمانو له خولې نه ما هم اوریدلی دي چې هغوی د شفاعت نه منکر دي، ځکه شفاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو باندې ثابت دی. حضرت مقدام رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا وویل په داسې حال کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم چې د کوم شي د حراموالي په اړه کړی وي هغه داسې دی لکه الله رب العزت چې د کوم شي د حراموالي حکم کړی وي. ځکه الله فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه پیشګویي او دغه وړاندوینه له ډیرې مودې را په دې خوا په حقیقت بدله شوې او تر اوسه پورې را روانه ده. موړخیټی چې د رسول الله په حدیث کې راغلی یعنی هغه شتمن چې د مال او دولت په نشه کې غرق دی او یا هم لږ او ډیر لوستو لري دا یوازې قرآن د لارښوونې لپاره بس ګڼي او د حدیثو حکمونو منل چې د ده د نفس او خواهشاتو لپاره ګرانه خبره ده په همدې خاطر یې منلو ته تیار نه دی او په جدي توګه ترې انکار کوي. او ځینې مفسدین او منکرین د احادیثو به دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث په هغه صحیح طریقه باندې نه دي پاتې ګډوډ شوي دي. علماو پکې لاسوهنه کړې او یوازې د دوی د خولې خبرې دي. دا مفسدین به دا وایي. حتی د ځینې ظالمانو د خولې نه ما دا هم اوریدلی دي چې صحیح البخاري ته ناصحیح البخاري وایي. صحیح البخاري ته ناصحیح البخاري یعنی غیر صحیح البخاري وایي. د آخرت په ورځ به دا منکرین د حدیث د الله رب العزت په حضور کې درېږي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي ځکه الله وایي وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل ځان نه خبرې نه کوي. کومه خبرې چې محمد رسول الله کوي هغه د الله له طرفه هغه ته وحی ده. ظالمان نه پوهیږي چې سړی په قرآن تر هغه وخته نشي پوهیدی تر څو چې په احادیثو پوه نشي ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث د قرآن تشریح ده او د قرآن د آیتونو تفصیل په نبوي احادیثو کې پروت دی.
کله چې سړی له نبوي احادیثو انکار وکړي نو هیڅ کله به په قرآن باندې پوه نشي او نه به ترې مطلب واخیستلی شي. الله رب العزت په صورت حشر کې فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. څه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا درکوي یعنی په څه چې درته د کولو حکم کوي هغه واخلئ او ویې کړئ او له څه شي نه چې هغه تاسې منع کوي له هغه نه منع شئ ځان بچ کړئ. موړ خیټی یا په مړه خیټه ډوډۍ خوړونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ویلی دي چې غریبو ته خو دومره وخت په لاس نه ورځي او نه ورسره دومره وخت شته چې په دلته او هلته او بېمعنا بحثونو خپل دین برباد کړي. ټول شتمن زما مراد نه دي بلکې مفسدین شتمن، ځکه مفسدین شتمن د شیطان هدف او مقصد پوره